السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې څنګه په اډیو موزیک باندې مونږ د خپل خوښي نمونه او انځورونه اچولای شو. نو ملګرو که اډیو موزیک که ستاسو وي یا که بل چا خو څنګه پرې د خپل خوښي انځورونه او نمونه اچولای شو. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. دا اپلیکیشن په پلی سټور کې اویلیبل دی. له پلی سټور څخه تاسو انسټال کولی شئ. د دې اپلیکیشن نوم دی اټوماټایګ. نو دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. له انسټال کولو څخه وروسته به دا تاسو اوپن کړئ. که په اوپن کولو کې تاسو څخه کومه اجازه غوښته نو هغه اجازه تاسو ورکړئ. نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو دلته به تاسو د خپل خوښي اډیو موزیک انتخاب کړئ. زه دا موزیک ورته انتخابوم ټالی. نو ملګرو دلته به تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې هم تاسو ته دا ډول صفحه راخلاص شوه نو په لومړۍ خانه کې تاسو ته ټایټل لیکلی دی. ټایټل خو به تاسو ټول پیژنئ. دلته به تاسو خپل ټایټل ورکړئ او په دویمه خانه کې آرټیست دا د هنرمند نوم دی. په هنرمند نوم به تاسو ورکړئ یا تاسو په دې ځای کې خپل نوم هم ورکولی شئ. نو په دې ځای کې تاسو ته نور ډېر خانې هم ښکاري خو زه به تاسو ته مختصر معلومات درکړم چې کوم شیان ډېر مهم دي تاسو په خپل اډیو موزیک باندې ورچولی شئ. نو ملګرو دلته تاسو ته ښکاري کمنټ. نو په دې اډیو باندې تاسو خپل کمنټ لیکلی شئ یا خپله تبصره پرې کولی شئ یا یو خپل نوټ یا یو لیکنه هم په دې کې ورچولی شئ. او ښکته تاسو ته د البوم نوم ښکاري نو تاسو د فولډر نوم ورکولی شئ. که په خپل نامه باندې فولډر لرئ خپل نوم هم ورکولی شئ خو د فولډر نوم دې ځای کې تاسو څخه غواړي دې کې تاسو د فولډر نوم ورکړئ. او دلته تاسو ته کال ښکاري نو په دې ځای کې تاسو کال ورکړئ. او له هغې څخه وروسته دلته تاسو ته آرټ فروم ګیلري ښکاري. په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو د په اډیو باندې د خپل خوښې انځور ورچولی شئ. نو زه راځم زموږ په اډیو موزیک باندې دا ډول انځور دی. نو زه د دې انځور بدلوم. په آرټ فروم ګیلري باندې کلیک کوم او دلته په دې انځور باندې کلیک کوم. نو پورته تاسو ته ښکاري چې موږ ته دا انځور انتخاب شو. نو پورته په کونج کې تاسو ته د ټیک مارک نښان ښکاري. په همدې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا اډیو موږ سره ایډیټ شوه. نو راځم او دا تاسو ته په فایل منیجر کې هم درښایم. نو ملګرو په فایل منیجر باندې کلیک کوم. په اډیو باندې کلیک کوم او دلته په دې فولډر باندې کلیک کوم. دا به تاسو یو ځل داسې ریفرش کړئ. که تاسو سره نوی بدل شوی دا یو ځل ریفرش کړئ تاسو به بدل شي. نو دلته تاسو ته ښکاري چې موږ ته نوم او انځور او هر څه داسې بدل شوي دي. زه په همدې باندې کلیک کوم. نو ملګرو دلته تاسو ته ښکاري چې انځور یې هم بدل شوی دی او دلته یې نومونه هم په همدې کې تاسو چې کوم نومونه ورکړئ نو هغه به دلته تاسو ته راواړوي. نو که په ویډیو کې انفارمیشن وي ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ پرې وکړئ او ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.